بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربانه دی. د ټولو نه مخکې زه په لوی افغانستان مین ټول افغان ولس ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان موومنټ ګام د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزونې وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د ډیورنډ د کرښې تاریخي ستونزې، 5مه برخه. ګرانو وطنوالو، د خپلې مور سره مینه یو جذباتي عمل وي او د پلار سره مینه ذهني عمل وي، او که دا دواړه د یو بل سره لاس لستوڼی وي نو بیا هغه کور کې امن او خوشحالي وي. نو د وطن مثال د مور وي او د دې د واکدارانو مثال د پلار وي. نو چې د چا پلار د هغه د مور پړونې تار تار کړي نو هغه هیواد او ټولنه به څه پرمختګ وکړي او هغلته به اخر څنګه امن او خوشحالي راشي. مونږ افغان ولس چې کله د ډیورنډ د کرښې نوم واورو نو سمدستي زمونږ سترګو ته خپل ټوټې ټوټې کور، ټوټې ټوټې کلتور، ټوټې ټوټې ژبه او د ټوټې ټوټې وطن یو بوږنونکی عکس مخې ته ودرېږي. انګریزانو په افغانستان 7 تړونونه تحمیل کړل چې افغانانو ته بې دریغه مالی او ځاني تاوانونه اړولي دي. خو له 7 تړونونو څخه د کال 1809 د ګندمک تړون او د کال 1893 د امیر عبدالرحمن خان او د مورټیمر ډیورنډ توافق لیک تړون د افغان وطن او افغان ولس لپاره ډیر زیات ملا ماتونکی و چې ډیر ځمکې د دې 2 تړونونو په وجه د افغانانو له لاسه ووتې. په ټوله نړۍ کې سرحدي شخړې شتون لري. د نړۍ هیوادونه په چټکۍ سره د بدلون په حال کې دي. په ټوله نړۍ کې د موجوده هیوادونو شمېر نږدې هر کال پراخیږي او د دې ترڅنګ نوې سرحدونه او نوې سرحدي شخړې هم منځته راځي. خو په دې کې هغه ولس او دولتونه چې د خپلو سرحداتو ساتنه وکړي او د لاس نه ورکړل شوو ځمکو په واس کومې دعوه وکړي نو د هغه هیوادونو سرحدات هم خوندي وي او ولس یې هم خوشحاله وي. ځکه چې په ځای د دې چې دوی د خپلو سرحدونو اړوند جګړه وکړي نو دوی به د خپل وطن د آبادولو او بیا رغونې لپاره هڅې کوي. خو هغه ډیر بدبخته ولس او دولت وي چې د خپلو اشغال شوو ځمکو دعوه نه کوي بلکې معاملې پې کوي. نو د هغې هیوادونو او د ولس داسې حال وي لکه څنګه چې اوس د افغان ولس او د افغان وطن حال دی. مورټیمر ډیورنډ چې کله په کابل کې و نو هغه خپل د جادو قلم یو ځل بیا وخوځاوه او د نقشې په اوږدو کې یوه کرښه راښکله او امیر عبدالرحمن خان ته یې وړاندې کړه. امیر په دې خوشحاله شو او فخر یې وکړو چې انګریزانو ورته یوه علمي پوله ورکړه. داسې برېښېده چې د وزیرستان له یوې برخې پرته چې امیر یې د ساتلو اراده درلوده نور هر څه په خوشحالۍ سره د وزیرستان په سر سترګو ومنل. نو آیا دا امکان لري چې د یو هیواد پاچا دی د اضافي 6 روپو د کال په بدل کې د خپل هیواد د ویشلو موافقه کړې وي؟ دا هم یو حقیقت دی چې د اقتصادي ستونزو سره افغانستان یو غریب هیواد نه و. په حقیقت کې کله چې شاه شجاع په کال 1842 کې له واکه ګوښه شو نو د افغانستان په خزانه کې په هغه وخت کې 2 میلیونه پونډه پاتې وو چې دا د هغه وخت ډېرې زیاتې پیسې وي. یوازې هغه سیمه چې امیر ته ورکړل شوې وه هغه کافرستان و او هغه هم لکه څنګه چې وروسته مورټیمر ډیورنډ په یو پټ لیک کې وایسرا ته لیکلي وو چې دا سیمه ما ځکه امیر ته ورکړله چې کافرستان ډېر بېوزله او غریب و. دا د شوال د غرونو په واسطه د چترال څخه جلا شوی دی او د ژمي په موسم کې دې سیمې ته د سامان رسول اسان کار نه و. چې کله د ډیورنډ ټول تړون ته په غور سره وکتلی شي نو د افغانستان د تاوان نه پرته پکې بل هېڅ په نظر نه راځي. دا تړون د یو ډیر علمي دلیل لپاره هم هېڅ معنا نه لري. عبدالرحمن خان پښتون و. هغه خپل بنسټیز ځواک د اقلیتونو لکه تاجکو، ازبکو یا هزارګانو په پرتله د اکثریت پښتون نفوس له امله ترلاسه کړی و. نو د داسې یو امیر لپاره د پښتنو د 50 سلنې څخه د زیاتو ځمکو پرې کول
او له 500 سلنې څخه د زیاتو پښتنو نفوس سره بیلول هیڅ منطق نه لري. بل اړخ ته دا خبر هم د پام نه غورځول نه پکار چې امیر خو خپل سیمایز حکیم درلودو، خو بیا به هم هغه د تل لپاره په برتانوي ډاکټرانو زیاته تکیه کوله او هغه ډاکټران به د انګریزانو جاسوسان وو. بله عجیبه خبره خو دا وه چې حتی پرسی سایکس چې د مورټیمر ډیورن په اړه یو مستند ژوندلیک یعنی بایوګرافي لیکي، په ساده ډول د دې مهم مسلې په اړه سترګې پټوي چې امیر څنګه بدل شو او د ډیورن دا تړون یې لاسلیک کړو. هغه هیڅ دې خبرې ته اشاره نه کوي چې په نقشه کې د ډیورن کرښه کله او د چا لخوا رسم شوې وه. د دې ترڅنګ د مورټیمر ډیورن په ژوندلیک کې دا خبر هم نه ده مطرح شوې چې که مورټیمر ډیورن په فارسي ژبه دومره هوښیار و او ډېر ښه په فارسي ژبه پوهېدو، نو بیا دواړو خواو ولې په فارسي متن لاسلیک نه دی کړی؟ د ډیورن تړون تر ټولو مهم تړون دی چې د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شوی دی او د برتانوي هند حکومت او امیر دواړو په رسو کې په دې موافقه کړې وه چې یوازې د فارسي متن به پابند ګڼل کېږي، خو بیا هم د دواړو خواو د دې تړون یوازې انګلیسي متن لاسلیک شوی دی. د ډیورن لاین دا کرښه د نقشې په اوږدو کې یوه کږه وږه کرښه ده چې دا ډېره د حیرانتیا خبره ده چې آیا د قلم دا کرښه ښه په آرام سره د خلکو د برخلیک ویشونکې کرښه کېدی شي؟ چېرته هم نه. دا ډول کرښې باید د څو اونو په اوږدو کې د کارتوګرافانو لخوا د محتاط کار په پایله کې منځته راشي. د مثال په توګه د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د ریډ کلیف کرښه تقریبا د ډیورن د کرښې اوږدوالی لري، مګر سیرل ریډ کلیف د مورټیمر ډیورن په څیر په یوه ښه توګه د یوې کوچنۍ نقشې په اوږدو کې کرښه نه وه رسم کړې. هغه په هندوستان کې پوره 49 ورځې په اسنادو او لویو نقشو په کتلو کې تیرې کړې وې. له هغه سره د مسلکي کسانو د یوې ډلې لخوا مرسته شوې وه. د سیاستوالو، بیروکراټانو، کارتوګرافرانو او د ډیرو نورو کسانو په شمول هغه له مختلفو خلکو سره مشورې کړې وې. هغه د روزل شوو ډرافټسمنانو یوه ډله درلوده چې په دقت سره د هندوستان او پاکستان ترمنځ سرحدونه رسم کړي وو. خو بیا هم د خلکو د برخلیک په پریکړه کې یوازې 7 اونۍ د لګولو له امله هغه د دواړو خواو لخوا د نیوکو سره مخامخ شوی و. په حقیقت کې دغه په وړاندې د قهر کچه دومره لوړه وه چې هغه د سرحدي پلان له بشپړ کېدو سمدستي وروسته له هندوستان څخه ووت او ژمنه یې وکړه چې بیا به هېڅکله هم بیرته هندوستان ته را ونه ګرځي، ځکه چې هغه ویره درلوده چې د یوې خوا یا د بلې خوا به ووجل شي. یو انګریز امریکن شاعر ویسټن هاګ اورډن په خپل شعر کې په کال 1946 کې دا یادونه کړې ده چې کله ریډ کلیف د هندوستان او پاکستان ترمنځ کرښه راښوده، نو په 2 ورځ هغه انګلستان ته د ویرې لاړو چې څوک یې مړ نه کړي. مورټیمر ډیورن هم په افغانستان کې 7 اونۍ تیرې کړې وې، خو د هغه د دې وخت ډېره برخه د امیر سره د ښې موقع د مناسب فرصت په انتظار کې تیره شوې وه. خو چې هر کله امیر د ده سره ملو شو، نو د نقشې جوړول یو عادي کار و، خو د ډیورن کرښه یوه ناصافه کرښه وه چې په یوه کوچنۍ کاپي بک ډوله نقشه جوړه شوې وه او نږدې 1400 میله ښودل شوې وه. مورټیمر ډیورن د چا سره د مشورې کولو وخت نه درلودو او نه هغه ډول مسلکي مرسته درلوده چې په داسې لوی کار کې ډېر زیات اړین وي، او هغه نه تاریخي شواهد په پام کې نیولي وو او نه د اغیزمنو سیمو له کوم استازي سره مشوره کړې وه، او هغه خلک چې د دې کرښې دواړو غاړو ته اوسېږي په دې اړه هېڅ نه دي ښودل شوي او نه د دوی تصویب غوښتل شوی و. مورټیمر ډیورن د خپلې کرښې په اوږدو کې د ویشل شوو خلکو د راتلونکي په اړه په اندېښنه کې هېڅ وخت نه دی تیر کړی، بلکې هغه بیا په خپله په یو ځای کې وایي چې دا کار ما د انګریزانو د ګټو په خاطر وکړو او په تاریخ کې مې خپل نوم ثبت کړو. د ډیرو نورو خلکو په څیر زه هم د ډیورن د کرښې اړوند ډېر حیران یم چې ولې یو داسې امیر چې د مرد آهن په نوم باندې به یادېدلو په دې تړون دستخط کړی دی، او ولې د لاسلیک پر مهال په کوټه کې بل یو افغان هم نه و. امیر په خپل ژوندلیک کې په دې خبره ډېر ټینګار کړی دی چې د ډیورن لاین په اړه د خبرو په جریان کې د شمالي پولو په هوارولو کې د ډېر زیار ویستلی دی. نو آخر کم زیار
هغه زیار چې هغه انګریزانو ته د ډیورن لاین تر د عباسینو پورې د افغانستان خاوره ډالۍ کړې وه. بل اړخ ته که مورټیمر ډیورن دومره تکړه ډیپلومات و، نو بیا ولې هغه د امیر عبدالرحمن خان خاص انګریز استازی سالټر پاین ته اړتیا درلوده چې د امیر په اړه ګټور چال وچلوي او امیر د مورټیمر ډیورن غوښتنو ته وهڅوي. حالانکه د مورټیمر ډیورن د ډیپلوماسۍ خو دا حال و چې د امریکا ولسمشر تیودور روزولټ د مورټیمر ډیورن د وړتیا په اړه ډیر منفي نظر درلود چې دی یو ډیپلومات نه دی او هغه د وخت څخه مخکې له واشنګټن څخه بیرته لېږلی و. د سفیر د بیرته راګرځولو غوښتنه یو جدي کار دی. دا ډول سخت ګام په نړیواله ډیپلوماسۍ کې په ندرت سره اخیستل کیږي. حالانکه دا هغه وخت و چې د متحده ایالاتو او انګلستان ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې وې. خو بیا هم اخر مورټیمر ډیورن څنګه امیر عبدالرحمن خان په پټو سترګو د سند د انګلیسي متن لاسلیک کولو لپاره تیار کړی و. او داسې یو ډېر زیات شکمن امیر څنګه په خوښۍ سره دا ومنله چې په بیړنۍ توګه جوړه شوې یوه کوچنۍ بې لاسلیک شوې نقشې سره به دا کرښه د هندوستان سره د افغانستان په منځ کې سرحد وي. دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده. په کابل کې د امیر عبدالرحمن خان یو اعتباري انګریز سالټر پاین د ځایناستي یو بل انګریز فرانک مارټن په خپل کتاب انډر ان ابسولوټ رولر کې د امیر اړوند داسې لیکي چې امیر یو ډېر محتاط انسان و. هغه به هر خبره کې ډېر زیات د احتیاط نه کار اخیستو. هغه د ډېرې لوی استثنایی وړتیا درلودونکی و. هغه د معمول په ټولو چارو کې ډېر زیات هوښیار و. د هغه ټول وخت او پاملرنه د هغه په وړاندې دندې ته ورکول کېده. هغه به د نن کار سبا ته بالکل نه پرېښودو، مګر هڅه به یې کوله چې د هر ورځې کار هم په هغه ورځ باندې پای ته ورسوي. د هغه دا عادت و چې د شپې تر 4 بجو پورې به کار کې بوخت و. نو که یو سړی داسې وي، نو څنګه کولی شي چې د کاغذ په یو ټوټه په پټو سترګو د لاسلیک کولو په څېر یوه دونه ډېره لویه ګناه وکړي؟ نو آیا دا ممکن خو نه ده چې هغه د دارو د طبي حالت لاندې داسې کولو ته هڅول شوي وي؟ انګریزانو د چین په څېر په ډېرو هیوادونو کې ټول خلک په اپیمو باندې اخته کړي وو، ځکه چې دا د هغوی لپاره ګټور کاروبار و. لکه څنګه چې برنارد شا ویلي دي چې انګریزان د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره په سوداګرۍ کې د هر چال کار کولو توان درلودو. برسېره پر دې دوی په ښه توګه د خپلو لارو په پټولو کې پوره مهارت لرلو او دوی خپل مخالفین د بدو په څېر په رسنو کې په نشر کولو کې هم ډېر ماهر وو. د بېلګې په توګه دوی په چټکۍ سره د افغان امیر له ظالمانه کړنو او د جاسوسۍ شبکې څخه نړۍ خبر کړه، خو په خپله انګریزانو هم ورته کړنې په کار اچولې وې. ځینې وختونو کې انګریزان ډېر زیات ظالمان وو او د دوی جاسوسي شبکه ډېره پراخه وه. په حقیقت کې د 19مې پېړۍ په اوږدو کې او د 20مې پېړۍ په ښه ډېره برخه کې د انګلستان استخباراتي خدمت په نړۍ کې تر ټولو لوی او غوره پېژندل شوی و. مګر لوی توپیر دا و چې دوی رسنۍ کنټرولولې، نو په دې وجه دوی د پروپاګانډ ځواک درلود او دا باید داسې وي که نه، نو دوی نشي کولی چې دومره لوی امپراتوري دومره د اوږدې مودې لپاره وساتي. حالانکه دا هم یو ښه ثبوت شوی حقیقت دی چې امیر عبدالرحمن خان یو ظالم او ډېر شکمن انسان و. په حقیقت کې هغه د خپلو خلکو څخه په وجونکي ډول ویره درلوده او هغه به د تل لپاره د هغه څه په لټه کې و چې ولس څه کوي او څه وایي. هغه د دې احتمال له امله په ښه ډول لیواله و چې د هغه تابعین د هغه په وړاندې دسیسه جوړه نه کړي. نو د دې لپاره هغه د جاسوسانو او مخبرانو یوه پراخه شبکه جوړه کړې وه چې د روس د استخباراتو سیستم سره سمون لرلو، کوم چې هغه په روس کې د جالوطنۍ پر مهال په عملیاتو کې لیدلی و. فرانک مارټن په خپل کتاب کې لیکي چې په پایله کې هر 4م سړی یو رپورټچي یعنی جاسوس و چې امیر ته به راپورونه ورکول. دا جاسوسان د ټولو طبقو او رتبو څخه وو. امیر به د هر لوی کور د نوکرانو په منځ کې یو یا 2 جاسوسان درلودل چې هر څه به دوی لیدل او اورېدل، نو دوی به امیر ته راپور ورکوو. او دا کار د دې حقیقت له امله د پام وړ اسان و چې په افغانستان کې د نوکرانو لپاره دا دود او دستور دی چې دوی د خپل بادار یعنی مالک سره
په یو ځای کې ناست وي نو دوی به د هرې خبرې نه خبر وو. امیر به د خپلو زامنو په کورونو کې هم جاسوسان درلودل او د هغوی د حریمونو د ښځو په منځ کې او په خپل حریم کې هم جاسوسان درلودل او د هغې پایله دا شوه چې د هغه میرمنو او زامنو هم د هغه په خدمتګارانو کې خپل جاسوسان ساتلي وو چې دوی ته به د هر هغه څه په اړه خبر ورکوو چې دوی یې اندېښمن کړي وو. او د دې نه یو داسې خوندور پړاو جوړ شو چې د افغانانو نه څه آغاز و او نه یې پای وه. داسې برېښېدله چې ټول خلک جاسوسان وو او هر چاته به پته وه چې بل څوک څه کار کوي. خو دلته یو خبره د یادونې وړ ده چې د امیر په شان یو ستر شکمن کس په کابل کې میشت د خپلو باوري انګریزانو او د مورټیمر سره راغلي پلاوي د جاسوسۍ لپاره خلک استخدام کړي وو؟ بالکل نه. ګنې د امیر انګریز باوري کس سالټر پاین چې هغه د انګریزانو جاسوس و، خو امیر عبدالرحمن خان به په هغه د هر چا نه زیات باور کولو. بل چې امیر وایي چې د مورټیمر سره د خبرو په وخت کې د پردې شاته سلطان محمد خان کېنولی و او هغه هم د امیر یو ډیر باوري کس و، خو هغه پښتون نه و، هغه هندوستانی و او هغه هم د انګریزانو جاسوس و. نو د امیر په دربار کې خو د هغه په خپلو پښتنو وروڼو باور نه و، خو په انګریزانو او نورو غیر ملکي کسانو به باور کولو. نو امیر خو یو داسې سړی و چې شکمن او په دوامداره توګه د هغه په وړاندې د سازشونو څخه محتاط و، خو بیا هم د انګریزانو خبره ډیره زیاته په اسانۍ سره منلې وه چې دې امیر په خوښه سره د خپلې خاورې او د ولس نه لاس وینځلی و. او د ډیورنډ په تړون هم په داسې ژبه کې چې دی په یو کلمه هم نه پوهېدو دستخط کړی و. ګرانو وطنوالو، د دې اړوند زما د بلې ویډیو انتظار وباسئ. اوس مو په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین نه واله تر دامو پورې زموږ د پلار نیکه ګران خوږ او ګلالي وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.